أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم يا رب در نغوار استارزا محبت روان مکڑے پلار د وفا محبت یو زړه به حاصل نکړی په نفرت سره ملګرو تابع چې ته نامن چې د مولا لیده آلو غیر عاشق لرا کلمه اسلام کې شرط دی عاشق لرا اسلام دی بس لیلا و محبت انجام د منصور ګورئ چې سور سره وشو نو خدای ګو ارمانی چې نورا اسرام نشتا دا ګل مسرمایه د دعا محبت هغه طرف ته متوجه کیږو چې هغه سیدنا حضرت ابو طالب صاحب رضی الله تعالی عنہ علیہ السلام او الحمدللہ دا شرف او دا فضیلت او دا غورواله زمونږ د مرګرو مونږ تحصیل شو چې د اوسه پورې په دې موضوع باندې نه شیعه باس کړی او نه سنی باس کړی دی حالانکه دا یو جلیل القدر عاشق رسول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بلکې د دیو د خوب پرورش لاندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام پرورش شوی دی نو تاسو وایئ چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سراپا معجزه وه سراپا او اینی ټایم با هغوی د هغې معجزې لیدلې نو مونږ چرې ګورې په ایمان ابو طالب باندې خبرې نه کوو مونږ په کمال ابو طالب باندې په مرتبه ابو طالب صاحب باندې خبرې کوو چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشق زارو عزیزانو د هغې په نام زنن خپل یو کلام د قادری سے پیش کوم یا یو څو خبرې په هغې باندې کوو الله تعالی دې موږ له پرې عمل کولو توفیق راکړي زما جانا تن او من مې له تا زار شه زما جانا تن او من مې له تا زار شه زړه مې نظر اشنا ستا په یو دیدار شه یا ابا طالب زما جانا تن او من مې له تا زار شه زړه می نظر آشنا ستا په یو دیدار شه احمقان به دې په کاڼو باندې ولي څوک به څه وایي څوک به څه احمقان به دې په کاڼو باندې ولي په سخا په عطا بوټې میوهدار شه زما جانه تن او من مې له تا زار شه خبرویان به دې د زړه د پاسه کېږي سبحان الله جی خبرویان به دې د زړه د پاسه کېږي د یاقوت مثل ظاهر باطن ابدار شه زما جان تن او من مې له تا زار شه د الله نه که اعلی مرتبه غواړې د الله نه که اعلی مرتبه غواړې د حیات پیاله د هر یو زړه بیمار شه زما جان تن او من مې له تا زار شه که کعبې ورانې رټه زړه نه د خلکو که کعبې ورانې رټه زړه نه د خلکو که کعبې جوړې د خوږو زړه معمار شه زما جان تن او من مې له تا زار شه
قادری پتش گفتار نه حاصلیږي قادری پتش گفتار نه حاصلیږي د گفتار تیر شه صاحب کردار شه زما جان تن او من می لټا زار شه زړه می نظر آشنا ستا په یو دیدار شه غونو سیدنا حضرت ابو طالب صاحب هغه استی ده چې د دیو ته د رسول پاک صلی الله علیه وسلم او داغي د خوږ فرزند ارجمن حضرت علی کرم الله وجهه د مخکې نه چې کوم دی زیرې ورکړې شوي دي زه تاسو ته د یو صاحب واقعیا بیانوم زاهد یمن زاهد یمن د دو 190 سال عمرو په دغه کې چې کوم دی روضة الشهدا کې صاحب د تفسیر حسینی مولا کاشف حسینی لیکي فرمایي چې دغه زاهد یمن په یو غار کې عبادت کو 190 سال عمر یو خدا سوالی کړو چې پروردګارا ته قبلون کې ذات یې او زستانه دا سوال کوم چې د هغې پورې مال مرګ مراوله چې تر څو پورې ما د کعبې یو متولی نه لیدلی سیدنا حضرت ابو طالب سے په دغه وخت یمن ته تللی او سیده هغې غار ته ورغی کوم ځای کې چې زاهد یمن اوسېده چې کله دیو د یو بل سره ملاو شو ویل د کوم ځای وی د تهامه نه رالم وی بل نوم یې څه دی وی مکه مکرمه نوم دې څه دی ابو طالب د چا بچې د عبدالمطلب هغه بیا پاسېدو پسینه پورې ونیو وی سبحان الله یا الله تا زما سوال قبول او منظور زمون کتابونه دا لیکي چې د حضرت عبدالمطلب صاحب با زامنی خو په دغه زامنو کې به دوه زامنی چې یو به عبدالله صاحبي یو به ابو طالبي او هغه ابو طالب صاحب ته عبدالله صاحب درته زه وایم او تاسو ته معلوم دی کیسه به زه کوم تصدیق به یې ته کې هغه ورته وایه وی د حضرت عبدالله صاحب په کور کې به هغه هستی پیدا کیږي چې د ټولو انبیاو خاتم به وي او رحمت للعالمین ابو طالب صاحب ورته وایي بالکل هغه پیدا شوی او بیا زمون کتابونه لیکي چې 10 کاله پس به پسې د ابو طالب صاحب چې کوم دی یو فرزند پیدا کیږي چې هغه به د اولیاء او سرداري او د هغه نوم به حضرت علی کرم الله نو هغې سکوت اختیار کو ځکه چې دغه یو کم دی شم کالو او کال پس چې کوم دی نو حیدر کرار دنیا ته تشریف راوړ صاحب خو ډېر هوښیار و وی د دې څه کرامت تاسو ته ما ته ښودی شئ هغه ورته وایي بالکل درته ښودی شم زه به د خپل رب نه سوال کوم 190 سال ما د خپل رب عبادت کړی زما په خپل رب باندې پوره یقین جوړ شوی خدای دې زمونږ د الله په ذات یقین وی وایه وی دغه بوټی وچ د انار ولاړ دی که چېرې دا چې کوم دی واپس سرسبز شو او دې ښایسته اناران ونیول نو زه به ووایم چې ستا دا خبره تصدیق ده هغه الله ته سوال کوي مولای کریم سوال درنه کوم په دغې هستو په خاطر باندې یا الله چې دا بوټی ته په خپل شانې لایقه سره چې کوم دی دوباره زنده کړې هغوی کتل هغه بوټی چې کوم دی نو زنده شو او بیا پاڼې وکړلې او بیا میوه وکړل او سره سره اناران او یو انار کې هغه روشو کو او حضرت ابو طالب صاحب ته مات کو هغه ته یو 2-3 دانې وخوړلې نو د هغه په دې مخ کې داسې د مخ کې نوم سرمایي وه او نور هم داسې یو برکتي او سرمایي دا مخ کې راله مقصد مې د دې خبرې دا دی چې هغې د معجزاتو نه ناشنا نه و خو
په ارس کې د یو انسان راځي هغه یو عاشق خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دې تصدیق زه تاسو ته کومه سوی رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي و یا علی و انا و انت من شجرة واحدة والناس من اشجار شتى علی ما او تا ګورې د یوې ونې نه یو سبحان الله جیا نو د کمې ونې چې بچې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو د کمې ونې چې بچې حضرت علی کرم الله وجهه هغه به څنګه ونې او دا نور خلق د مختلفو اشجارو نه الله تعالی پیدا کړي یو دلیل دویمه خبره یا علی انا و انت نقلنا من اصلاب الطاهرات الى الارحام الزاکیات علی ز او ته دواړه د پلارانو د پاک شاګانو نه د میندو پاک ارحامو ته منتقل شوي او په قرآن کې الله تعالی فرمایي انما المشرکون نجس مشرکین چې دي نو دا پلید دي اورې که نه نو چې د پاک اسلاب شو نو حضرت ابو طالب سے مبارک استاد څه خیال لرو بله خبره وه تاریخ گواه دی چې په ابو طالب سے باندې دا څوک الزام نشي لګولی چې هغه بت ته سجده کړې ده ودي ګوري او هر سړی د کتاب وګوري چې حضرت ابو طالب صاحب چې کم دی نو بت ته سجده کړي بله خبره د قریشو د ټولو عربو 24 قبیلې وې 24 قبیلې او د هرې قبیلې په کعبۃ الله کې بیل بیل بوت خدا تاریخ نشي خوې چې د بنو هاشم بوت پکې ولاړ د دې نه هم دا ثابته ده چې د بنو هاشم بوت نو نو دا په ابراهیمي طریقې سره چې کوم دي موحدین را روان خو د خپل خوږ وراره سره د هغه دومره مینه وه چې د هغه د مینې د خاطره هغه په ظاهر خپل ځان نه دی ښکاره کړی نور عاشق رسول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اغي ول زکا چې اغي یو وخت کې بل یو معجزه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل سترګو باندې لیدله هغه معجزه سوا کافران را غون شو او حضرت عبدالمطلب صاحب ته وایي چې باران نه کیږي دعا وغواړئ هغه وایي اوس په باران وشي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورنی مبارک کې راواغستو د کعبې نه چې چار چاپیره کو نو کعبه به د هغه نه تاوېده او هغه به د کعبې نه تاوېده او لږه شبه پس چې کوم دی نو وریځ راله باران وشو اورې که نه نو دا منظر ابو طالب سے په خپلو سترګو باندې لیدو نو بیا د هغې په دور کې چې کوم دی د باران خبره راله نو هغې حضور مبارک راوغوښتل وایي یا رسول الله دعا وکړئ چې الله تعالی باران وکړي د دې ټولو خبرونه دا ثابته ده چې حضرت ابو طالب صاحب دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډېر عظیم عاشق او بیا کتابونو لیکلی دي چې حضرت ابو طالب صاحب په باره کې چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نکاح مبارکه د حضرت خدیجه ابی سره دا چې کوم دی ابو طالب صاحب تړلی ده نو د نکاح نه سړی مخکې صلات سلام وایي حمد و ثنا وایي د الله تعالی او د حضور نکاح تړي د چا نکاح تړي د حضور نکاح تړي چا تړلی ده سیدنا حضرت ابو طالب صاحب تړلی ده نو چې د حضور نکاح تړي نو هغه به ورته نه وي چې تره تاسو زما نکاح نه شئ تړلی هغې ورته دا نه دي ویلي نه بالکل د حضور مبارک نکاح سیدنا حضرت ابو طالب صاحب چې کوم دی نو تړلی بله خبره په ظاهره د حضرت علی کرم الله وجهه مور مبارکه په ظاهره هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام
سره چې کم دی نو دا کلمه جهرن ویلي وه چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ٹھیک شوه جی. فاطمه بنت اسد سلام الله علیها مسلمانه شو او نکاح د ابو طالب صاحب سره وه. نو تاسو ووایئ او قرآن راوالی زما خوږورونو چې د مشرک او د مسلمان سړي نکاح کیږي او آیا یا نبی علیه الصلاة والسلام ویلی دي د ابیت نبی علیه الصلاة والسلام ویلی دي چې زما د دې ترونه جدا شه نه تر عمره پورې هغه دي نه ده جدا شوی. دا خبره دلالت کوي په دې خبره باندې چې حضرت ابو طالب صاحب دا چې کوم دی نو د نبی علیه السلام عاشق و. من رآنی فی المنام فقد رآنی ان الشیطان لا یتمثل فی صورتی. که زه چا په خوب کې ولیدم نو حقیقت کې ولیدم ځکه شیطان د محمد رسول الله په صورت کې نشي راتلی. یوه خبره. دویم دی کې وی من رآنی فقد رأى الحق. چا چې زه ولیدم نو د حق ولیدو. اورې که نه. او بیا فرمایي من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظه. چا چې زه په خوب کې ولیدم زر دی چې ما به په یخه ومیني. ګورې اورې مونږ به په یخه باندې چې کوم دی نو ویني. په دې باندې محدثین بیا دغه کوي چې یو سړی به وایي چې ما خو لیدلی خو په یخه مې ونه لید. وایي دا به د دې انسان لږ کمي خو چې د دو اخرنې د نزع حالت راشي او شیطان دو ته را مخامخ کېږي نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار به یې کېږي. خامخا به یې کېږي دیدار به یې کېږي. نو هغه ورته وایي چې زه خو ستا امتي یم. وایي ستا سره څه ثبوت دی چې ته زما امتي یې؟ اورې خو پوه شو چې پوه شو او سار راپاڅېد په بر سر ګرځي حتی چې د دغې مجوسي کور ته ورغې په دروازه یې ورته راکېښوده. یاره ورو ستا کره یو درې میلمانو راغلي هغه میلمانو زما په کار دي. او ورته یې څه کې وایي بس هغه میلمانو زما په کار دي. هغه میلمانو خو یې زه نه ورکوم. ویل 10,000 دینار دله درکوم. دینار په عربو کې د سرو زرو روپۍ ته ویلی شي. 10,000 دینار دله درکومه خو دا میلمانو ماله راکه. هغه ورته وایي 10,000 دینار نه که 1,00,000 دینار راکې هم یې دله نه درکومه. اورې که هم یې دله نه درکومه. اوې تا چې څه لیدلي که نه هغه ما هم لیدلي دي. تا چې څه لیدلي هغه ما هم لیدلي دي. او بله خبره دا ده چې هغه خو موږ ته دومره شرف راوبخو چې ما هم دا کلمه ویلې چې لا اله الا الله پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او دغه رنګې چې کوم دی زما د کور هر فرد دا کلمه ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او بیا هغې ته یې چې کوم دی نو د هغې هغه کور هم په جنت کې ښودلی و. نورونو که چېرې یو د آل رسول په خدمت په لږ غونته خدمت باندې دغه اجر میلاویږي نو د ابو طالب صاحب په باره کې ستاسو څه خیال دی؟ د هغې عاشق عظیم په باره کې چې کوم دی نو ستاسو څه خیال دی؟ او تاسو یقین وکئ چې دا اظهر من الشمس خبره ده او تاسو ټول ته پته ده چې شیخ جنید بغدادي هغه چې کوم دی نو د یو سید سره چې کله کشتي کوي سید ورته وایي زه ګورې وږی یم ما سره محبت وکړه نن به ما ته ځان راتلی. خو څوک ځان راتلولی شي؟ دا ډېر ګران کار دی. دا ډېر ګران کار دی. خو هغه وایي چې ورځ د محشر شي او محمد رسول الله ته زه ګورم او دلته کې زه د سټیډیم ته ګورم او غیر چاپېره خلک ناست دي چې دا نری وچې مبارک بنده دا چې کوم دی نو پهلوان چې د هغه پهلوان تیا چې کوم دی په ټوله دنیا کې مشهوره وه. خو بیا یې وی نه ته پکې چا راوستې ځان ورته راوتلی وه. سبحان الله ځان ورته راوتلی وه چې کله یې ورته ځان راتلولی دی تاسو یقین وکئ د 4 سلسلو مجدد جوړ شوی دی. سبحان الله د 4 سلسلو مجدد جوړ شوی دی. نو پته ده ولګېده زما وروڼو چې د حضور مینه د هغې د آل مینه د حضور مینه چې د چا په زړګي کې نو په هغو اور اثر نشي کولی.
د حضور د آل مینه چې د چا په زړګي کې په هغو چې کوم دی نو اثر نشي کولی. وروڼو همدغه یو زمونږ یو میشن دی، همدغه زمونږ یو دغه دی چې یاره مونږ مینه وکړو د حضور په خاطر، د هر چا سره مینه وکړو. اولاد خو بیا درجه اولا دی، خو د حضور په خاطر د هر چا سره مینه وکړو، ځکه چې پته نشته چې په کم صورت کې تعالی خدای راضي. ګورې دا هم پته نشته، ته به په یو انسان تکبر وکړې چې زه پې لوی یم یا زه اوچت یم. تاسو یقین په خدای وکړئ، ځکه چې حدیث کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله فرمایي چې ستا نه ما یو ورځې ډوډۍ غوښتله، تا ماله راکوله. وایي یا الله ته هم روټۍ غواړې؟ وایي هغه فلاني فقیر چې ستا په دروازه کې اواز کړی و نو هغه زه ومه که نه؟ هغه فلاني فقیر چې د نه اوبه غوښتلې هغه زه ومه که نه؟ نو چا چې په ځمکه والا رحم وکړو، الله والا اسمان والا به په هغه باندې رحم وکړي. وروڼو دا زموږ یو میشن دی. خو څنګه چې ما وویې قادري په تش گفتار نه حاصلېږي، قادري په تش گفتار نه حاصلېږي، که گفتار تیر شه صاحب کردار شه. نو که دې محفل له څوک په دې شوق باندې راځي چې مونږ د خپل مولا او د آقا او د رب لا یزال خبرې اورو او دغه رنګې مونږ ته به د دې محفل له فیض حاصل شي، تاسو یقین په خدای وکړئ فیض به ورته حاصلېږي. څوک چې په کم مقصد راځي هغه مقصد حاصلېږي. نو مونږ به کوشش دا کوو که دې پروګرام ته مونږ حاضرېږو نو په دې مقصد به حاضرېږو چې مونږ ته لله راغلي یو او دې پروګرام ته حاضرېږو. الله تعالی دې مونږ پرې عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. زه منظور صاحب ته خواست کوم چې هغه سلام آخر اعلان وکړو. حسین داود.